لیدونکو نن د خپرونو په دوام تاسې دپاره یوه بله ښایسته او ځانګړې خپرونه د یو داسې بلې نالیدلې سیمې څخه درته لرو چې دا به اول ځل وي چې موږ خپل هم دې ځای ته راغلي وو. راغلی وم دغه یو دانه وری مې واخیسته بس مال کار کوم یو دانه واخیسته خرڅ هم که یو دانه هم ځان سره دلته راوسته بېرته. هغه کم چې د خرڅ که هغه کې د څو روپۍ وګټلې؟ هغې کې یو 200-300 روپۍ پاتې شوې غریبي پاتې شو. 200-300 روپۍ خو هغه ځای نه دې ځای پورې کرایه هم کېږي که بس زمونږ خپله تقسیم اوقات داسې ده 5 میلو ته ځو خیوه چپلیار مزینه کامه او دیزې ته لکه ساعت هم تېر ده پکې شکر ده. خپله میله کې بیا څه خرڅوئ څه پلورئ به هېوادوال؟ صابون د مالګه د شامپو د دغه خپله بس همدا کاروبار هم روان ده. هرې میلې ته چې ځئ همدا شیان وړئ؟ همدا شیان وړو. کومه میله ډېره خوندوره او کومه کې ستاسې مزدوري ډېره ښه وي؟ خوندوره دا ده او تکلیف چې لري ډانډو ده. کاروبار پکې ښه ده هغې کې هر څه شته خو دلته چې د خوندداره دا ده چې سړک غاړه کې وي فصل شین هر څه ډېر ښایسته مزه کوي. اچھا هوا هم خوندوره ده او بیا هېوادوال راځي هغه تاسو نه اجناس هم اخلي او مزدوري هم کېږي. همداسې ده. دلته دې میله کې څه خرڅوي؟ زه دا د وریجو کار کوم غټه وریجه ده او سیله ده او مۍ دي او بس دغه کار کوم. هرې میلې ته ځي که نه یوازې نن د کډي میلې ته؟ هرې میلې ته ځم هرې میلې ته. نن مثلا دغه کومه میله چې دا د کډي میله په نن ورځ باندې دا د بیا په نورو ورځو کې چې نورې میلې بیا هغلته ځي او په دې ورځ چې دی بیا دلته راځي؟ او د سې شنبې دلته راځو چهارشنبې کامې ته ځو پنجشنبې بټي کوټ ته ځو او همداسې ګرځو. نه شپږ ورځې دي هفته کې او په دې ټولو کې ګرځي؟ 4 ورځې ځو. سلامونه جوړ په خیر د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکلی هیله د ټول به راته ښه یاست او د صحت او عافیت جامې به ستاسې د ټولو هیوادوالو په تن وي او د ژوند دغه شپې او ورځې به در باندې په ډېرې زیاتې خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. لیدونکو نن د خپرونو په دوام تاسې دپاره یوه بله ښایسته او ځانګړې خپرونه د یو داسې بلې نالیدلې سیمې څخه درته لرو چې دا به اول ځل وي چې موږ خپل هم دې ځای ته راغلي وو. دا چې کوم ځای دی دا به هم درته وایو. دلته به نن له خلکو سره خبرې اترې ترسره کوو. دا د روداتو ولسوالۍ اړوند د کډي میله ده. دلته کلیوالي میله ترسره کېږي او د ننګرهار ولایت د مختلفو ولسوالیو څخه ان د نورو ولایتونو څخه دې میلې ته خلک راځي او څه چې د چا په کار وي کولی شي هغه په دې میله کې په دغه ورځ باندې دلته ترلاسه کړي. نو دا چې دغه میله کې څه خرڅېږي خلک څه اخلي نو تاسې موږ سره په دې خپرونه کې مالتیا ترسره کوئ. موږ سره دا خپرونه تر پایه وګورئ او په دې هر څه راسره پوه شئ.
سلامونه جوړ په خیر د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکله هله د ټول درانه لیدونکو او هیوادوال براته خیاس او د ژوند د غشپیا ورځې به در باندې په ډیرې زیاتې خوښۍ او خوشحالۍ سره تیریږي. لیدونکو نن د خپرونو په دوام تاسې دپاره یوه ځانګړې او یوه بله ښایسته خپرونه د روداتو ولسوالۍ د کډي د دې میلې څخه درته لرو. دا چې په دې میله کې څه خرڅېږي، څه دلته پلورل کېږي، هیوادوال دلته د څه لپاره راځي، نو په دې خپرونه کې را سره دا هر څه وګورئ او نندارې کوئ. لومړی را سره دې ځای ته د راتګ هغه څو شاټونه څو نندارې وکړئ، له هغه وروسته دلته له هیوادوالو سره خبرې کوو او دلته له هیوادوالو سره غږیږو چې دلته خلک څنګه راغلي او په دې میله کې څه خلک کولی شي چې واخلي او ترلاسه کړي. لیدونکو بیا هم هرکله هیله د ښه بیاست. دلته یو وطندار مې چې دی نو بیا په سوزکي ډوله موټر کې ناست دی او روان دی بخیر خپل کور ته ستنېږي. د ده سره به خبرې وکړو چې دی څنګه دې میلې ته راغلی دی، څه یې واخیستل که نه څه یې خرڅل، خبرې ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه انشاءالله صحت ښه دی؟ شکر ده الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ مننه خوشحاله شئ. نوم مبارک درنو لیدونکو ته واخلئ بخیر. نوم مې بریالی دی. نوم دې بریالی. تخلص لري که نه؟ چیرې تخلص؟ شینوار مې تخلص دی. بریالی شینوار یې. بیا به حتما د شینوارو مې نه؟ او د شینوارو نه. شینوارو کې د کوم ځای بخیر؟ غني خیلو. غني خیلو. عمل د غني خیلو کې اوسېږي؟ او عمل ته اوسېږم. دې میلې ته د کوم ځای نه راغلي یاست؟ هغې ځای نه راغلم شینوارو نه. ماشاءالله دا موټر هم ډک دی، نور مشران هم د سر ناست دي. دا خپل دي که څنګه؟ دا موږ سره ملته شینوار نه راغلي دې میلې ته راسره راغلي. کلیوال دي؟ کلیواله دي ټول. خپله دې میلې ته څنګه راغلی وې، څه دې واخیستل که څنګه؟ او راغلی هم دغه یو دانه وری مې واخیسته، بس مال کار کوم، یو دانه واخیسته خرڅ هم که یو دانه هم ځان سره دلته راوسته بېرته. هغه کم چې د خرڅ که هغه کې دې څو روپۍ وګټلې؟ هغې کې یو 200-300 روپۍ پاتې شوې، غریبي پاتې شوه. 200-300 روپۍ خو هغه ځای نه دې ځای پورې کرایه هم کېږي که نه؟ نو څه وکړو، بس مجبور یم، دغه کار هم دی، بس کله ډېرې کله لږې. بس کسب دی نو؟ کسب هم دی. څومره وخت کېږي دا جلافي کوي؟ یاره 4-5 کاله کېږي بس. 4-5 کاله. ښه درځونه به دې پکې خوړلي بیا نو؟ هر رقم پکې راځي، کله مرګ هم کوي، کله بس ښې مزدوري هم هماغسې کوي بس. دا اوس چې کوم راکۍ اخیستې دا یې په څو واخیسته بخیره؟ دا مې اخیسته ده په سل باندې 6,000 روپۍ. اوس یې دغلته څوک درته ووایي چې والا بس په هماغه 6,000 یې راکړه 100 روپۍ تاوان وکړه، ورکوې که نه؟ نه داسې خو نه کوو، کله کله تاوان هم کې کوو، خو دا ماشاءالله ګټه کوي انشاءالله. وخت ته ګورئ، ټایم ته وخت ته ګورو. خوشحاله شئ. مننه. دلته دې میلې ته هغه د هیوادوالو تګ راتګ څنګه دی؟ ښه ده انشاءالله، چې اوس لږه دا کمرنګه په دې خاطر ده چې اختر تېر شوی دی، بیا دې نه پس کېږي دا میلې. ښه دا رښتیا اختر هم تازه تېر شوی دی. مالونه اوس وخت کې په څنګه دي؟ هغه د اختر په پرتله باندې څه ریټونه یې خطا کړي دي که نه؟ او لږ راغورځېدلې دي، بازار یې لږ ناست دی اوس دسیسه، دې نه پس بېرته ښه کېږي. نه 1,000-2,000 روپۍ به هر مال کې دغه راغلی، تغییر به یې کړی انشاءالله چې همداسې 1,000-2,000 توپیر پکې راغلی دی اوس استیصال. له تا مننه، خیر وسي. الله عزت و کامیاب بس خیر شي. لیدونکو بیا هم هرکله هیله د ښه بیاست. دلته څنګ ته مې یو بل ځوان ولاړ دی، له ده سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. سړی مشه ښې جوړې مننه. خوشحاله شکر ادان. ته ښه صحت ښه دی؟ خیر اوسې خپله ښې. شکر ادان. مننه. نوم که درنو لیدونکو ته واخلې؟ وروره خاص دی جوړ. ما نوم هدایت الله ده، د ښار اوسېدونکی یم، انګورباغ چوک ساحې کې. موږ خپله د کلب هم استاد یم د بوکس، خو دغلته تر څنګ خپل غریبي هم کوو چې راځو ټول ښار هلکانو ته مشهورتیا. خوشحاله شئ. مننه. څومره وخت کېږي چې دغه کار کې او دلته دې میلې ته راځي؟ دا تقریبا داسې فکر وکړه 8-9 کاله وم چې پلار سره راتلم، نور تر ننه بس خدای تعالی نه راضي خپل شکر د کاروبار هم روان ده. دا یوازې اوس د کډي میله ده
هرې میلې ته ځي چې هر چېرته میله وي که نه یوازې دلته راځي بس زمونږ خپله تقسیم اوقات داسې د 5 میلو ته ځو خیوه چپلیار مزینه کامه او دیزې ته لکه سات هم تېر ده پکې شکر تاسې ده خپله میله کې بیا څه خرڅوئ څه پلورئ به هېوادوالو هغه صابون د مالګه د شامپو د دغه خپله بس همدا کاروبار هم روان ده هرې میلې ته چې ځئ همدا شیان وړئ همدا شیان وړو کومه میله ډېره خوندوره او کومه کې ستاسې مزدوري ډېره ښه خوندوره دا ده او تکلیف چې لري ډانډو ده کاروبار پکې ښه ده هغې کې هر څه شته خو دلته چې د خوندداره دا ده چې سړک غاړه کې وو فصل شین هر څه ډېر ښایسته مزه کوي څه هوا هم خوندوره ده او بیا هېوادوال راځي هغه تاسو نه اجناس هم اخلي او مزدوري هم کېږي همداسې ده دلته دې میلې ته خلک بیا له کومو سیمو څخه ډېر زیات راځي دا د رنګارنګ کلو څخه راځي شینواري دی بالا نه مثال د کډي نه مزینې نه د هر ساحې نه راځي نو د اطراف خلکو د میلې ورځ باندې ټاکلی چې دغه میلې ورځ شي لکه خوب هم نه ورځي راخوشي چې میلې ورځ ده که سودا اخلي یا نه میلې ته تمي چکر معنا د معتاد کېدو په معنا ده معتادي لري خلک معتاد شوي دي پرې چې را بس میلې ته چټین راځي خوشي او ها یاد دې وکړه سر کې چې په خپله د بوکس استاد یم ما کلب لري که او څنګه کلب لرم انګورباغ چوک کې اما خپله زیرزمیني کې همالته مې کور هم د همالته مې کلب شاګردان هم لري شاګردان هم لرم مله دې سیالۍ کړي دي که نه او ښه ډېر ننګرهار منتخب لوبو کې مې موږ هلکان لوبېدلي دي او پر سیالو ډېر یعنې څومره وخت چې کاروبار کېږي همدغه عمره وخت زموږ د ورزش کېږي حتی د انګورباغ زما مشر ورور دی او زه یم بنیادګزار د ورزش هم یم هلته 10-12 کلب به دي خو موږ هغه وخت کې کلب جوړ کړی چې ډېر سخته کې یعنې یو فرش نه موږ وار کړی چې اوس کلبونه ډېر سهولیتونه دي خو موږ ډېر سختي نه ټیم نه هم جوړ کړ چته مو والی خو یعنې بنیادګزار د بوکس د انګورباغ هم موږ خپله یو خوشحاله شي آفرین شه لیدونکو او په دغسې یو وطندار او په دغسې یو ځوان مو شه چې هم د خپلې کورنۍ دپاره حق حلال رزق یا نفقه پیدا کوي او هم چې دی هغه خپل ورزش ته ادامه ورکوي د تا زیاته مننه کوو خوشحاله شي خیر شي کور ودان لیدونکو بیا هم هرکلی هیله دی ښه به یاست دلته څنګ ته مې یو بل مشر ناست دی د ده سره به هم خبرې وکړو مشره ښه انشاءالله السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم وبرکاته سلام خیر ویسي ښه صحت ښه دی فضل الحمدلله دا الله احسان دی ها خدای دې ښه لره نوم مبارک درنو لیدونکو ته واخلئ نوم مې لال آغا دی ها نوم دې لال آغا دی تخلص شته دی که نه تخلص صاپی لال آغا صافی او د کوم ځای بخیر زه تګاب یم کاپیسا تګا کاپیسا تګاب او همالته اوسېږي که دلته ننګرهار کې اوس دلته فعلا دلته اوسېږو سکونت هم دلته دی خو زه همالته دی او کاپیسا تګاب کې کاپیسا تګاب دلته بیا کوم ځای کې اوسېږئ سمرخیلو کې سمرخیلو کې رښتیا هم د تګاب خلک ډېر زیات او اوسېږي سمرخیل تګاب کې هم کې دلته دې میله کې څه خرڅوي زه دا د وریجو کار کوم غټه وریجه د وسیله د امید دي او بس دغه کار کوم ها هرې میلې ته ځي که نه یوازې نن د کډي میلې ته دا راغلی؟ هرې میلې ته ځم هرې میلې ته نن مثلا دغه کومه میله چې دا د کډي میله په نن ورځ باندې دا د بیا په نور ورځو کې چې نورې میلې بیا هغلته ځي او په دې ورځ چې دی بیا دلته او راځي د سې شنبې دلته راځو چهارشنبې کامې ته ځو پنجشنبې بټي کوټ ته ځو او همداسې ګرځو نه شپږ ورځې دي هفته کې او په دې ټولو کې ګرځي څلور ورځې ځو څلور ورځې ګرځي او نورې میلې نشته دی بیا نورې شته دی خو موږ خپله نه ځو جمعې او هفتې نه ځو دمه کوئ او دمک دمه هم ښې لږه کار دمه ښایي بالکل ها دا وریجې اوس دغه مخ ته چې زمونږ کومې ایښې دي دا د کوم ځای دي دا بې سودی دي بې سودو دي او بې سودی خوندورې دي که نه ښې دي ګزاره کوي یو من په څو روپۍ دی من 410 چې ګزاره وکړئ بیا خلکو سره او نو ګزاره 400 موږ ته راځي په 10 خرڅو بیا بازار کې هم دا وریجې په څو باندې پیدا کېږي لکه جلال آباد ښار کې تونه موږ اخلو په 1440 نو هغه درینی منه فکی بیا کریم رې چې پرادي من کې 10 روپۍ پات کیږي
بیا دلته تقریبا دې میله کې د ورځې څو منه به ته باسې داسې مزه نشته د خو دا نورو کې ښي اوس اوړی دی بیخي بازارونه خراب دي خو جمعې بیا ښي او هغه د مای ښکاره کېږي مای وطنۍ دي که نه د بل کوم ځای دي کندوزۍ مې دي کندوز دي دې وخت کې د روسن دي راوتي او دا کندوز هم زموږ وطن دی که نه موږ وطن دی بالکل موږ او تاسو زیاتره د کلیوال خلک هغه کلي کې څه کېږي هغه ته وطني وایو هغې ته وطنۍ وایو که نه کندوز هم وطن دی بالکل ښه دا د کندوز هغه دي دا د کندوز دا بیا کیلو څو دي دا کیلو په 80 اویا روپۍ دي او 1400 تونه را دي او کیلو په 80 خلک کولی شي وریجو کې واچي خپل دسترخوان چې دی پرې رنګین رنګینی کې پرې بالکل ښه خوشحاله شي مننه دې میلې ته خلک د کوم ځای نه ډېر زیات راځي یاره د ټولو ولسوالۍ نه راځي دا کومې ولسوالۍ چې هلته نږدې دي ټولو نه راځي ورته ښه خوشحاله شي وروستیو کې څه وینا پیغام د سړی مهرباني عزتمند څه نه لرم ښه خیر وي مننه لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده ښه بیاست دلته په کډي میله کې د یو کاکا ترڅنګ ناست یم او دا کاکا چې دی بیا خورا ډېر زیات مشهور دی او مشهور بیا په دې دی چې خوندورې جلوبۍ دلته هیوادوالو ته برابروي او هیوادوال کولی شي هم دلته په دې میله کې د چایو سره ترې نوش جان کې او هم چې دی خلک کولی شي خپلو کورونو ته یې تیوسي ده سره به خبرې وکړو کاکا ښه انشاءالله بالکل د خدای فضل دی صحت دې ښه دی بالکل ستاسو خیر غواړم خیر وسي ډېره مننه لیدونکو ته که نوم واخلئ بخیر زما نوم احسان الله ښه احسان الله او د کوم ځای بخیر سره مزینی روداتو مزینی روداتو مزینی څومره وخت کېږي چې دا جلوبیو کار کوي شل کاله به کېږي بیا خو تقریبا ډېر زیات وخت کېږي کاکا ډېر وخت کېږي ځان ته څوک شاګردان یا اولادونه هم د سره شته دی دا مې شته اولادونه مې د کابل اډه کې خپل دکان دی ښه جلال آباد کابل اډه کې هغه هم د جلبیو دوکانونه لري که څنګه بسته بکري ده دا کار او کسب لګا چې نیکون نه در پاتې دی که څنګه دا نیکون نه دی را پاتې خو موږ نه را پاتې د وړکتوب ښه د شروع ورته تا کړې ده بخیر نو دنیا دې تا ایښی دی کاکا نو ها بنیاد ما ها تقریبا د ورځې په دغه میله کې به کومه ورځ چې دغه میله ترسره کېږي څو منه جلوبۍ به باسي په خیره د کې وباسو او واته منه پورې وباسو یو من 100 روپۍ ورکوئ زمونږ ځلوبۍ خو ګرانې دي دا خو د بورې ځلوبۍ د ګلوکوز نه دي که دا موږ من 800 روپۍ ورکړو یو من 800 یو چارک به 200 بیا ورکوئ او خلک که وغواړي چې دلته راشي چې یو سره یې خوري هغې ته هم بیا مده کوئ هغې ته یې مده کوو شین چای هم سره پلوری که څنګه هغه بیا چانک څو ورکوئ بخیر چانک 10 روپۍ 10 روپۍ کاوه یو چې کاوه شي او بیا چې دی دغسې خوندورې جلوبۍ هم شي نو خوند یې بیا لا هغه 2 برابره کېږي څنګه خوند ته خلک راځي دا خو میله ده څه وجه ده کاکا چې خلک مو جلوبۍ ډېرې زیاتې خوښوي او خلک راځي او له تاسې څخه یې اخلي زمونږ خو سبا بوره کار او خلک خو ګلوکوز کار دی بورې ځلوبۍ خو شدید دا مشهورتیا لري که معنا جلوبۍ خالصې دي نو خالص پاکې ځلوبۍ اوس زه به دې یو دانه څکه وکړم چې رښتیا خوږې دي او که نه ښه 2 دانې خو نه شم خوړلی خو یوه دانه چې دی ماشاءالله کاکا لکه شات داسې خوږې دي کاروبار دې برکت شه تا سره خوشحاله اوسئ وروستیو کې څه وینا څه پیغام د سره مهرباني وکړه کاکا لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه به یاست دلته څنګ ته مې یو بل وطندار ناست دی او دا وطندار هم فکر کومه د کومې میلې نه راغلی دی ځان ته یې بیا هغه د شنیو
پیالو د شنې چای هغه پیاله هم ډکه کړې ده او مخ ته یې بیا دغه ښایسته جلوبه هم ایښي دي نو دې سره به خبرې وکړو ښه انشاءالله شکر الحمدلله ته صحت ښه دی شکر ژوندی اوسه خیر وي مننه نوم که درنو لیدونکو ته واخلې نوم مې سید اسحاق حکیار دی د رودات ولسوالۍ د سرکر اوسېدونکی یم ډېر ښه ډېره مننه همدلته روداتو کې اوسېږئ په خیر بالکل سره رودات کې اوسېږو ژوند څنګه دی خوب خوشحالۍ روان ابو هوا څنګه ده بیخي خوب او خوشحالۍ او بس ښه ښایسته ده ګرمي خو به ډېره زیاته نه 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 بیخي ښه ښایسته ده شکر دا خو زموږ یو ملګری دی دلته روداتو کې اوسېږي ولا کولر فکۍ مې ځان ته لګولی دی بس بس د مستۍ نه لګی نو مستی نه یې لګولی شي ګینې مجبورۍ نه نه لګېږي نه نه مجبورۍ نه نه لګي هوا دومره خوندوره ده بیخي خوندوره ده میله کې خو دلته ګرمي ده اوس که نه په خیره نو دا خو سور ډاک دی خو بیا هم لږ هوا ښه ده یعنې په دومره سور ډاک کې باید وسم هوا ډېره جوړه معنا که هوا ښه نه وي تا به اوس دا شنې چای دا به نه هم نسکې بیخي یعنې هوا ښه ده څو پیالې چای دی اوس که حقیقت به راته یاره دا مې پنځمه ده نو ماشاءالله نور هم څه پلان شته دی که بس نه چپر خو مخې له ایښی و نو کس وس ویوړو نور به هم راوړي ډېر اډه کوي په خیره بیا راړه کوي پنځه شپږ پیالې به هغه کې مې که نه یاره ماک من دومره یي ښه خوشحاله شي مننه دې میلې ته څنګه هره ورځ راځې که نه یوازې نن دې لار راغله زمونږ خو خپله د مالدارۍ کار دی نو موږ خو د غویان راوړو غواګانې او داسې یو څه مالداري نو نن هم یو غویي راوړی وم خرڅ کړه او تندې راواوسو بس دغلته راووس هغه خپله تنده ماته و غواړې تنده اوس په چایو باندې مات چای ماته کوو دا چای چې څومره تنده ماتوي هغومره یې شربت اوبه نه شي ماتولی او شربت کې زیات وخت دغه مالګی هغه نوره تنده راپاروي او چایو کې چې دی هغه تنده بیرته لکه وژني هغه یو پښتو کې متل دی وایي د اور سوځېدلې په اور باندې رغېږي که نه همداسې نو ده ګرمي بیرته په چایو باندې ماتېږي ښه خوشحاله شي مننه څومره وخت کېږي د سوداګرۍ یا جلافۍ موږ دغه کار کوئ یاره تقریبا زما کېږي دغه 12 کاله کېږي یا ښه تجربه پکې لرې نو ښه صحیح کافي که نه او ګټه د کومه ورځ ډېره کړې ده که کومه ورځ تاوان ډېر زیات کړی یاره دا اوس وخت کې مې تاوان هم الحمدلله چې نه دی کړی په دې خپل ژوند کې که نه یو هغه دی چې د خدای طرف نه یو دم مال واله او یو دمي مړ شي که نه هغه بیا ته افت دی هغه لکه تېر کال د دانو مرض راغی ټول خلک ناعلاج او د دې مرثیه که نه هغې کې زما مال مړ شوی دی او په دې اوس وخت کې مال تاوان نه دی کړی یعنې ګټه مې کړې ده 6 پورې 15 پورې 40 پورې 14 پورې داسې ګټې مې کړې په یو مال کې خو لا اوسه پورې ما تاوان نه دی ښه خوشحاله شي مننه دا چې اختر هم تازه تېر شوی دی تقریبا میاشت شاوخوا برابرېږي هغه د مالونه چې په کوم ډول باندې قیمتونه اوس ارزانه شوي دي که نه د هغې په حساب باندې اوس ډېر ارزانه شوي هغه مال چې په 50 کې ده هغه مال اوس کېږي دغه 15 وسلوي 300 داسې یعنې کېږي 1500 روپۍ فرق پکې راغلی فرق پکې راغلی او نور هم پکې راځي ځکه چې دلته خو اوس هغه مال تیزېږي کوم مال چې وړوکی نو زیات خلک یې دلته د فارمون ته دي هغه به کال ته سازوي دا وجه علت شی ده چې اختر راشي او بس زموږ او ستاسې دا هیوادوال چې دی بیا هغه مالونه چې د قیمته کړي او 10 شی بیا په 10 ورکوي او د 10 شی بیا په 10 خو دلته علت دا دلته په ښار کې زیات خلک چې دي مال اغالي په دې خاطر باندې چې سبا ته یې نشي ساتي که نه سم نصیب والی او که یو 10 یا 20 روپۍ ګران نو ویل سبا له بیرته حلال کې هغه قرباني وکړي په دې خاطر دا قیمته کېږي او هغه مال چې دی اوس دې وخت کې چې دی نو ځکه ارزانه کېږي نو څوک خو نه لي په کته هغه نه پرېل چې څوک د فارم والی فارم والی وسلي کال ته بس هغه ساتي او بیا کال ته په 10000 4000 ګټه پې کوي او د کلو او د ولس خلک باندې دي وسلي یو مال 2 مال 3 مال دا والی نو کال ته بیا دوی چې دی لکه دوی د مسازي لکه څنګه د فارم والا سازي اندسه د کلو والا مسازي نو په دې خاطر باندې لږ تیزیږي دی وخت بیا چې کله جمع را برابرېږي د جمع پر رسیدو سره دلته به ارزانېږي ځکه خلک خو نشي ساتلی هغه خلک چې مالداران زیات لري یو مال کمی واخه پر کمیږي جمع په سختي پر راځي نو د څه حساب دی دا مننه د روداتو ولسوالۍ د کړي دی میلې ته خلک د کم ځای نه ډېر زیات راځي یعنی زیات خلک چې راځي د بډیکوټ او د جلال آباد شاوخوا کوم منډۍ چې دي که نه د جلال آباد شاوخوا دې لاندې بیخي زیات راځي بیا دا په ولایتونو هم لکه راځي د لوګر شو پکتیا شو خوست شو دې نه مېره خلک راځي خو دا خلک بیا زیات راځي د نورو ولایتونو هغه خصوصا دغه د اختر په میلو کې زیات راځي خو په دې اوس میلو کې زیات خلک چې دی د جلال آباد شاوخوا څومره سیمې چې دي ځنې ورته راځي یعنې ډېره زیاته مننه په دې میله کې څه پیدا کېږي چې خلک راشي
راشي هیوادوال او ترلاسه کړي دلته یعنی دلته هر څه پیدا کیږي یعنی الحمدلله دا ځای چې ډیر زیات آباد دی د مالونو په حساب باندې مر رقم مال پیدا کیږي د میوو په حساب باندې مر رقم میوه پیدا کیږي او اندسه د سبزی په حساب باندې مر رقم معنا د ژوند څه ضرورت شي وي هغه ټول د دې ملک پیدا کیږي اندسه اندغه څوک نشي ول چې زه دا شی وغواړم او دا بیخي به د ملک نشته یعنی دا ډیره ناممکنه خبره وي خو چې څوک وغواړي چې زه ته پیدا کوم یعنی هغه 100% زبورین چې هغه شته ها لته ډیره زیاته مننه خوشاله شکر ادان او هغه چې جوسم دا ته خیر سره راورسېد او دا دې وسره ورسول 15 پیالې هغه او 15 د لاس پیالې دې مبارک دي بس مننه دا ژوند دی استاد سره خیر وسی خوشاله شي ډیره مننه یو جهان مننه شکر ادان مننه ژوند دی خیر وسی برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه تاسو ته مو د روداتو ولسوالۍ د کډي په دې میله کې برابر کړي او چمتو کړي و تاسو دا خبرونه موږ سره لپیل نه تر پای ولیدل او وکتله یو ځل بیا شي په یوې بلې خبرونه کې زه قاضي محمد راشد ستاسو مالتیا کوم موږ ته اجازه راکړئ د یو خوشاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله